بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو. خپل ټي وي چینل کې موږ د کم شاعر پروګرام کې موږ ځان سره عبدالله دیوال راغلی دی. د هغوی نه به د هغوی د ژوند او د فرد په اړه تپوسونه کوو، شاعري به ترې اورو. او د اباسین صاحب د یو شعر سره ورته بلنه ورکوم چې لکه بسترګو چې تیاره او رڼا نه پېژني، لکه بسترګو چې تیاره او رڼا نه پېژني، هغه به ړوند وي پیغمبره چې تا نه پېژني. خپل مېلمه ته عبدالله کولیوال ته خپل ټي وي پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسر خان خاطی صاحب او شاعري صاحب د ایمن منصور ادبي غورځنګ ټول ملګرو السلام علیکم. ټول نه مخکې خو زه د خپل ټي وي او ایمن منصور ادبي کلتوري غورځنګ ډېره مننه کوم چې هغوی دومره وخت وباسي او موږ یې وخت راکړ او دا ادبي مرکات د تاسو سره ریکارډ کوي او تاسو ته پیش کوي. دوی هم ډېر د ستایلو وړ دي. ډېره مننه. عبدالله صاحب خپله پېژندګلو په خپله چې مینهوالو سره وکړي. دې وخت کې ډېر مینهوال دي چې هغوی به موږ وویني. تاسو خپله پېژندګلو وکړئ. خاطي صاحب زما خو تاسو کوم پېژنئ، تاسو سره پروګرامونه شوي دي مینهوال لپاره خپله پېژندګلو. زما نوم عبدالله کولیوال دی او د کونډې کلي سره تعلق ساتم. شاعرۍ باندې څومره کار دي، څومره وخت چې تاسو شاعري کوئ؟ د شاعرۍ ابتدا خو ډېر وخت شو. زموږ د 12 زما کار ډېر وخت تېر کړ. 12 زما درې څلور کاله په کې چې ما ډېر پرېښودل، بیا مې د اخلاقو کار ډېر تېر کړ. همدې چې کله 5 ته شوم نو هغه وخت نه ما شاعري شروع کړه. په هغه ابتدایي حالاتو نه اوس موږ پوهېږو په شاعرۍ باندې بس خپل شوق مو درلود. دغسې یو ورځ 12 کاله به کېږي. تر اوسه پورې څومره لیکل به دي تاسو کړي؟ لکه د یو کتاب برابر لیکل به کړي، د یو وړوکي کتاب یا غټ کتاب څومره لیکل به دي؟ اوسني حالت سره خو ما سره ډېر دومره مواد پراته دي لیکلي چې که 2 کتابه ترې چاپ شي معیاري نو هم به کمې او ګرانې شي، بلکې به سیوایي پاتې شي. د دې نه بعد زه مینهوالو ته خواست کوم چې عبدالله کولیوال ته مخاطب شي، موږ یو کلام اورو، هغوی ته خبرې اترې به هم کوو، هغوی ته خواست کوم چې تاسو ته یو ښایسته کلام وړاندې کړي. ډېره مننه. کلام به مینهوالو ته وړاندې او د کلام نه مخکې خپل یو کتاب عرض کوم چې چا چې ساتلی د پښتون د ظلم نښه باندې، چا چې ساتلی د پښتون د ظلم نښه باندې، الله دې ووهي هغوی په دواړه مخه باندې. چا چې ساتلی د پښتون د ظلم نښه باندې، الله دې ووهي هغوی په دواړه مخه باندې. او وطن کټوۍ شوه رهبران پکې سمسۍ وهي اوس، وطن کټوۍ شوه رهبران پکې سمسۍ وهي اوس. د شوریاؤلې نشته ټول دې مینو غوښه باندې. دې نه پس یو خبر ستاسو خدمت کې وړاندې کوم چې وایي ستا په وجه رانه پاتې کلی کور دی، ستا په وجه رانه پاتې کلی کور دی، نور مې مه ځوروه دغه کافي زور دی. مننه. او په سبزۍ کې ممپلي را باندې راشي، په سبزۍ کې ممپلي را باندې راشي، په زړګي باندې مې بل د مینې اور دی. او ورپسې شعر دی چې په خوله لاس کې د خبرې راته مه کړه، په خوله لاس کې د خبرې راته مه کړه، د پرونه مې مغزو کې هسې شور دی. او زړه مې در کړلو په دې خوشحاله نه شوي، زړه مې در کړلو په دې خوشحاله نه شوي، راته ښکاري چې غرض دې چېرته نور دی. او اخرنی شعر دی چې که بدنام شمه نو خیر دی عبدالله یم، که بدنام شمه نو خیر دی عبدالله یم، ما میت ته اعزاز د مینې تور دی. ستا په وجه رانه پاتې کړی. ډېر ښه عبدالله صاحب به تاسو ته ډېر ښکلی غزل وړاندې کړه. یقینا تاسو به ترې خوندونه اخیستي. د عبدالله صاحب نه بله پوښتنه کوم چې جي ادبي هلې ځلې به خامخا تاسو کوئ. ستاسو ناسته پاسته په یو تنظیم سره یې خو موږ ته دا وایي چې ستاسو کوم تنظیم سره ناسته پاسته ده یا تړون دی ورسره؟ حافظ صاحب زموږ خو
بنیادي تړون چې دغه کام کلم صحابه سره دی جی او اوس وته کاله دغه مدره کېږي چې زه هغې سره ناسته پاسته کوم منبر یې جي او په سوده باندې نو زه خو چې لاړم نو یو کال وه خو بس عام د بل کلی بیا چې کله انتخابات زمونږ وشو هغه یې زه بیا نن سیکټور په مبارک حاجي ستاسو دا اوس هم په دا عهده باندې عبدالله صاحب یو پوښتنه بله کوم چې یقینا ډېر د ستاینې وړ تنظیم دی د کام کلم د صحابه سرتخفه شاعران دي پکې دا راته ووایي چې تنقیدي نشستونه تاسو او چې تنقیدي نشستونه مونږ شروع کړي دي یو کال په تنقیدي نشستونه وچلېدل د هغې نه پس بیا نور هم اجلاسونه به کېدل خو تنقیدي سلسله نه راوسته شوه بیا د هغې نه پس مونږ بیا د تنقیدي اجلاسونه هغه سلسله جاري کړې ده او چې یو اجلاس شو بیا کې خامخا تنقیدي اجلاس مونږ راوړي او د ملګرو چې کوم کلامونه پېښ کړي تنقید پرې پېښ کړي هغوی باندې ملګري خبرې اترې مینوالو ډېره ښه خبره ده د ادبي هلو ځلو خبره تاسو د عبدالله نه واورېده عبدالله صاحب ته بیا خواست کوو که نظم یې داسې ښکلی مونږ سره د غزل شاعران ملګري ډېر راځي نو زه هم که مینوالو ته نظم پېښ کړو ډېره مننه ده نظم خو نظم اکثر ما ته په یاد نه وي د دې د وجې نه تاسو ته به زه عرض کړم ګلابي غوندې نظم درکه په کار دې چې ووایي وایي ترڅو به د ثواب په نیت اوچتې جنازې وي ترڅو به د ثواب په نیت اوچتې جنازې وي ترڅو به د ظالم په حق کې ښکلې ترانې وي او ترڅو به د سرتورو دوپټې راښکلې کېږي ترڅو به د سرتورو دوپټې راښکلې کېږي ترڅو به د ظلمت تیارې په هر لورې خورې وي او ترڅو به د خپل حق غوښتل ګناه ګڼل کېږي ترڅو به د خپل حق غوښتل ګناه ګڼل کېږي ترڅو به د دې بعضو خلکو دغه نظریې وي او ترڅو به د وختونو مظلومان غلي ولاړ وي ترڅو به د وختونو مظلومان غلي ولاړ وي ترڅو به د ظالم په لاس کې تورې او چړې وي ترڅو به د فرعون په فرعوني منصوبو کار وي ترڅو به د فرعون په فرعوني منصوبو کار وي ترڅو به د موسی د قتلولو منصوبې وي او ترڅو به د جابر صفت کې هر وخت بیان وي ترڅو به د جابر صفت کې هر وخت بیان وي ترڅو به ضمیر خاصو سره دغه تصویر او ترڅو به د ځوانانو غم کې کېږي ماتمونه ترڅو به د ځوانانو غم کې کېږي ماتمونه ترڅو به یې د میندو په خولو چغې وسولې وي او ترڅو به د قاضي یک طرفي وي بې دریغه ترڅو به د قاضي یک طرفي وي بې دریغه ترڅو به د قاضي د لاس غلطې فیصلې او ترڅو به ماشومان سترګې په لار په انتظار وي ترڅو به ماشومان سترګې په لار په انتظار وي ترڅو به ورته یادې بې انصافه افسانې وي او ترڅو به د اټک نه تر بولانه قتلیان وي ترڅو به د اټک نه تر بولانه قتلیان وي ترڅو په معیشت په داغیابو مخې مزې وي ترڅو په د اټک نه تر بولانه قتلیان وي ترڅو په معیشت په داغیابو کې مزې وي او اخرنی شعر دی ترڅو به عبدالله د کام په غم باندې جړېږي ترڅو به عبدالله د کام په غم باندې جړېږي ترڅو به یې سهار ماښام په مخ کې پرتې وي ډېر ښه عبدالله صاحب مینوال یقینا عبدالله د خپل زړه اظهار او په پښتون کام د مینتیا اظهار وکړو یقینا تاسو به ترې خوندونه اخیستي خو د دې نه بعد زه وایم چې عبدالله صاحب آیکون ډېرې ښکلې لیکي کیسې هم ډېرې ښکلې لیکي خو زه وایم دا عادت موږ ته داسې جوړ دي چې هر طرف ته غم دی نو زه وایم چې داسې څه مزاحیه غزل یا داسې آیکو یا کیسه موږ ته دې پېښ کړي یقینا تاسو به ترې خوندونه واخلئ مزاحیه کلام تاسو ناوړو وایي یو مزاحیه کلام وایي راته ودرېږي او لاس کې دي په ټوټو راته ودرېږي او لاس کې دي په ټوټو راته ودرېږي او لاس کې دي په ټوټو زه چې کله یې تېرېږم په بوټو
چې کله یې تېرېږي محبوبو او د ښایست غونچې په خپله رضا راکړه د ښایست غونچې په خپله رضا راکړه د ښایست غونچې په خپله رضا راکړه ور بیا یې شو کومه زه په موږ ډېر ښه بیا یې شو کومه زه په موږ او شراب نه وو ورسکرې مې شوملې وې شراب نه وو ورسکرې مې شوملې وې او شو بدنامه د شراب ورلوټو او څوک چې ما غوندې ګاونډ کې دې اوسېږي څوک چې ما غوندې ګاونډ کې دې اوسېږي ستا په شا کې به ګزار کوي او اخرنی شعر دی چې عبدالله وایي زه ستا په مینه رنګ شوم عبدالله وایي زه ستا په مینه رنګ شوم ته دې یار په غوشانو وکوسو ډېر ښه د الله نه تاسو مزاحیه کلام واورېده یقینا ډېر ښکلی او یو خاص سبب په هر شعر کې عبدالله صاحب نه به زه دا پوښتنه وکړم چې عبدالله صاحب تاسو په دې لږ عمر کې یقینا ځوان چې ستاسو عمر به دوه کم دېرش یا درې کم دېرش کاله به وي غالبا زما اندازه داسې ده په دې دومره لږ عمر کې ستاسو دا شاعري ولې دومره پخه ده څه وجه کېدای شي چې ستاسو لیکل دومره ښکلي ستاسو په پښتو ژبه باندې کمانډ دي ستاسو شعرونه وایي نو هغې کې داسې نه وي چې دا د څلوېښتو کالو لپاره چې تاسو د عمر خبره وکړه نو زما عمر خو تاسو ویشتم به روان شي او د شاعرۍ که پخوالي او د کروالي تاسو خبره وکړه نو لکه حالات انسان باندې سم تېر شي نو حالات د ټول نه لوی استاد دا سړي باندې هر قسمه حالات تېرېږي د هغې نه را زده کړه کېږي نو زما ژوند چې دی هغه هم څه داسې دی چې زموږ والد صاحب زه په کچې کې وم چې دویم ته شو نه وفات شو نو د هغې نه بس موږ باندې ډېر لکه سخت حالات هغه ژوند چې کوم سخت حالات وي زه چې کله هم شاعري لیکم نو زه د کام دې حالاتو ته او خپل دې حالاتو باندې سوچ کوم نو کله خپل حالات بیان کله د کام حالات بیان بله پوښتنه بخښنه غواړم چې بله پوښتنه کومه چې استاد ستاسو چې شته چې تاسو ته کافیه یا ردیف یا ټیمپو روانګي برابروي داسې شته چې کتنه کوي ستاسو غزل ولیکئ چاته یې ورکړي او داسې خو ډېر زموږ نه ما چا داسې زده کړه کړې ده مبارحه هغه ابتدایي حالت تاسو ته ما وکړي چې د زه شپږم هغې نه پس بیا چې دولسم کې پاس کړم دغه زه د خپل سره شوم هغه یې غوړ بیا چې هغې سره کلامونه او هغې ضرور کلامونه مو وکړل نومونه یې مزه راکړه باید دې ته زه رسېدلم چې خپله شاعري ما تر دولسم کې پرېښودې وې خو چې دغه کلونو کې موږ شرکت وکړه د هر ځل کې شامل شو ملګرو ډېره مینه راکړه چې د خپل کلام او د خپلو ملګرو د مینې ته مې وکتل دا اوس په مخکې په وړاندې یقینا مینهوالو تاسو د عبدالله صاحب د ژوند د حالاتو خبره مو واورېده چې د ده د شاعرۍ په شا چې کوم حالات نو هم تاسو واورېدل یو بل کلام ته هم تراوي یو بل کلام به تېور و نور پوښتنې به د عبدالله صاحب نه جاري وي عبدالله صاحب ته بیا خاص کوم که مینهوالو لپاره یو غزل ډالۍ که او خاص کر مسافرو کلونو لپاره نو ډېره مزه به وکړي دا یو کلام به تاسو ته ډالۍ کړو ارشاد خاطي صاحب په درخواست باندې چې بس ناکام کلے اورو بس ناکام کلے اورو چا بسوي چا بسوي بس ناکام کلے اورو چا بسوي چا بسوي رنگ تا پس تورو چا بسوي چا بسوي واه واه مننه ډېر او چې لدل د مینارې کړې نو بېدل د خلک راغلل چې لدل د مینارې کړې نو بېدل د خلک راغلل او چې لدل د په مازورو چا بسوي چا بسوي واه واه دا بیا چې لدل د مینارې کړې نو بېدل د خلک راغلل او چې لدل د په مازورو چا بسوي چا بسوي ډېر ښه شعر او داسې څوک چې زما وو داسې څوک چې خفه وو داسې څوک چې زما وو داسې څوک چې خفه وو سپین کفن را باندې اور وو چا بسوي چا بسوي ډېر مننه دي ژوند که هر څومره حامل و د ژوندون په فلسفه کې ژوند که هر څومره حامل و د ژوندون په فلسفه کې ګوره ماته اصول اور وو چا بسوي چا بسوي واه واه لا جواب دي
چې غریب سړي ته شا شوه د غریب سړي په مرګ چې غریب سړي ته شا شوه د غریب سړي په مرګ هغه ځای کې به دا شور چا به او اخرنی شعر ده چې عبدالله داسې یو تر شو چې د ځانه ناخبر شو عبدالله داسې یو تر شو چې د ځانه ناخبر شو چې خبره یې نه وو چا به څه وي چا به څه وي بس ناګام وګلی وو چا به څه وي چا به څه وي ډي مینوالو چا به څه وي چا به څه وي ډېر ښکلی او ډېر ښه انداز سره تاسو د عبدالله صاحب نه ډېر مزیدار کلام واورېده یقینا یو بل تپوس طرف ته راځو د عبدالله صاحب نه به پوښتنه کوو چې په شاعرانو کې د دې وخته پورې د چا نه متاثر دی په شاعرانو کې ډېرې هغه شاعرانو خبرو کې چې کوم سره صرف زموږ ملاقاتونه شوي لکه لږې ناستې پاستې ورسره شوي دي ورسره ملاقاتونه نو هغه خو احمدشاه صاحب صاحب د ټوله دنیا کې کوم کام باندې مایل انسان او هغه ډېر مهربان انسان دی کله ورسره ملاو شو ډېر مینه محبت او د خپل د کام کلام صحابۍ په اړه شي نو زموږ صدر صاحب تصور مانګروال صاحب هغه یې ډېر مینه محبت هم سره ساتي دغه رنګ جان بهادر کار زموږ د کام کلام هغه بالغو کې راځي جان بهادر ډېر خوشحاله دي ډېر ښه شاعر هم دی او ډېر سیاسي حالتونه لرونکي دي هغه یې هم سره ډېر مینه محبت کوي دغه زموږ مشران دي او دوی په تابعدارۍ کې ادبي حلزلې کوي رحمتشاه صاحب صاحب ډېر متاثر اجلاس یو شعر د رحمتشاه صاحب صاحب ویلی شي چې تاسو ډېر متاثر بالکل دی احمدشاه صاحب صاحب هغه یو کمال لري چې یو طرف ته هغه رومان خبره کړې ده نو بل طرف ته هغه حالات او خپل غریبي رومان سره تړلی دی لکه یو ځای کې صاحب صاحب وایي چې ستا سپورې زلفې زما وچې شونډې ستا سپورې زلفې زما وچې شونډې د دې وطن د غریبۍ جی مینوال تاسو عبدالله صاحب نه دا هم واورېدل چې هغه د چا نه متاثر او بیا ورته خواست کوم چې پروګرام راغونډوم زه وایم چې یو کلام مینوال ته بیا ډالۍ کړي د هغې نه پس پتې موږ اجازه ده دا یو څنګه ما تاسو ته خبره وکړه چې دا خپل حالات نو دا یو کلام مې نوي لیکلی دی په خپلو حالاتو باندې جی ارشاد وایي یو ورځ وه چې د خپلو سرشتې را سره نه وي یو ورځ وه چې د خپلو سرشتې را سره نه وي یو ورځ وه چې کاپیانو له پیسې را سره نه وي او یو ورځ وه امتحان نه نګتا اغوستی نه شوه یو ورځ وه امتحان نه نګتا اغوستی نه شوه یو ورځ وه چې خرڅولو له دانې را سره نه وي او یو ورځ وه چې یتیم ومه چا نه پېژندمه یو ورځ وه چې یتیم ومه چا نه پېژندمه یو ورځ وه په اختر نوې جامې را سره نه وي او یو ورځ وه چې جواز سره عادت ومه خبرې یو ورځ وه چې جواز سره عادت ومه خبرې یو ورځ وه چې خندا له ګلمګي را سره نه وي یو ورځ وه چې جواز سره عادت ومه خبرې یو ورځ وه چې خندا له ګلمګي را سره نه وي دا بل شعر دی چې یو ورځ وه چې مې تا ته هم خیرې کولی نه شوې یو ورځ وه چې مې تا ته هم خیرې کولی نه شوې یو ورځ وه چې خپل ځان له هم خیرې را سره نه او یو ورځ وه چې په تش اخلاص یې چا نه قبلولم یو ورځ وه چې په تش اخلاص یې چا نه قبلولم یو ورځ وه د ښودنې ټوټکې را سره نه وي او یو ورځ وه چې مې اوښکې د سیلاب غوندې راتللې یو ورځ وه چې مې اوښکې د سیلاب غوندې راتللې یو ورځ وه چې نور هېڅ هم بهانې را سره نه وي او یو ورځ وه چې دردونه مې وجود باندې خوارو یو ورځ وه چې دردونه مې وجود باندې خوارو یو ورځ وه چې خوراک د سمستی را سره کوي او یو ورځ وه چې ته څنګ کې را سره غلې ولاړ یو ورځ وه چې ته څنګ کې را سره غلې ولاړ وې یو ورځ وه بیا مې هر خواته کتې را سره وې او یو ورځ وه چې د خلکو کې شعور او نه ادب و یو ورځ وه چې د خلکو کې شعور او نه ادب و
یو ورځ وه چې د خلکو له کیزې راسره نه وي. دا بیا ووایه. یو ورځ وه چې د خلکو د شعور او نه ادب و. یو ورځ وه چې د خلکو له کیزې راسره نه وي. او بل شعر دی چې یو ورځ وه چې په حد باندې ګویا ومه لګیا وم. یو ورځ وه چې په حد باندې ګویا ومه لګیا وم. یو ورځ وه چې د چا هم موسلې راسره نه وي. او اخرنی شعر دی چې یو ورځ وه چې زما عبدالله زړه زړې زړې شو. یو ورځ وه چې زما عبدالله زړه زړې زړې شو. یو ورځ وه ستا غوښتل د جرګې راسره نه وي. یو ورځ وه چې د خپلو سرشتې راسره نه وي. یو ورځ وه چې کاپیان پیسې راسره نه وي. یقینا د خپلې غریبۍ حالات عبدالله صاحب بیان کړل. په اخره کې زه ورته وایم چې د پښتون کام او زلمو لپاره څه میسج یا پیغام ورکول غواړئ، د هغې نه بعد وزیر یا موږ اجازه اخلو. نو خاص کر پښتنو ځوانانو او زلمو ته شاګردانو ته زما دا یو پیغام دی چې څومره پښتانه د تعلیم یافته شو، دوی په وړاندې لاړل، په ساینس ټکنالوژۍ باندې پوه شو. هغې سره بله خبره دا راغله چې زموږ دا پښتانه شاګردي دوی ټولونه هم ډېر لوی شو. ځکه چې د یو سکول په اړه کې یو ملګري راته خبره وکړه چې ډانکي سکول ډېر ښه دی. څنګه ښه دی؟ ماشومانو ته تش انګلیش او اردو ښایي، پښتو ته نه چټ یاد کړه. نو ډېر زیات خفه شو. په دغه حالات کې زموږ د ځوانانو د خپلې ژبې نه، خپل ثقافت نه، خپل تاریخ نه، زموږ ځوانان خصوصي د احمد خان پېژني او زموږ ځوانان احمدشاه ابدالي نه پېژني. د کامي مبارز او کامي ستر شوی دی. دغه رنګې زموږ ځوانان چې دي هغه د علامه اقبال پېژني، امیر کروړ به نه پېژني. دغه رنګې زموږ زلمي چې دی هغوی به علامه اقبال پېژني، هغوی به هغه سړی نه پېژني چې په چا باندې علامه اقبال هم نظمونه لیکلي دي. شاوخوا خاطر بالکل جی حکیم الامت وته هغوی ویلي. دوی به نور کتابونه پېژني، خو دوی به هغه کتاب نه پېژني چې د هغه انګلیش کې لیکل شوی دی او د هغې نوم دی د سلیکشن فرام د افغان پویټري، چې پکې د حمید بابا نظمونه په انګلیش کې ترجمه شوي دي، خوشحال خان بابا، دغه رنګې د رحمان بابا شعرونه او د هغې نظمونه پکې سلسل څومره دي هغه پکې ترجمه شوي دي. نو زموږ کار دومره مخکې روان دی، خو د خپلې پښتو نه دی لرې کېږي. زما خپلو زلمو ته دا خواست دی چې که نور څه نه دي نو خپله پښتو دومره زده کړي چې ویلی شي او لیکلی شي او چا سره پرې خبرې وکړي شي. ډېره مننه د عبدالله صاحب. یقینا د ځان بابا یو شعر باندې زه راغونډه کړم چې نور ژبې زده کول خو لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. یقینا عبدالله خبره وکړه چې خپله ژبې ته اهمیت ورکول پکار دي. خپل کیمرامین اسماعیل سره اجازت غواړم. د الله په امان.